أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پاک باندې مخبره شروع کړې وه او ما وی درته چې اسلام کله خورېدل شروع شنو د کافرو دشمنی مضبوطه شوه او په مخالفتونه هم زیات شروع کړل. یو طرف ته به د نبی علیہ السلام سره دشمنی کوله، اغی له به تکلیف ورکاو، دا اغی صحابو له به تکلیفونه ورکول، او بل طرف ته به جرګیم کولی. لکه یو جرګه ابو طالب صاحب لراوستا، ابو طالب له جرګه راوستا او د مکې دا غټ غټ کافران لوی لوی مشرکان پکې و، ابو جهل او عتبه او شیبه دا خلک ټول پکې شامل و. جرګه یو نه و، درې جرګې یې راوستې وې. نبی علیہ السلام ته ابو طالب سړی ولېږه او پیغمبر علیہ السلام یې راوغوښته، دا ټوله جرګه ورته ناسته وه. ابو طالب په عربو کې مشرم او خلکو به قدرم کو، او پیغمبر علیہ السلام یې ماشوم هم لوی کړی دی، د بچونه به زیات د نبی علیہ السلام قدر کو، عزت به کو، او پیغمبر علیہ السلام هم داسې به ورته کتل لکه د خپل پلار په شان دی. جرګې چې څنګه راوستله نو نبی علیہ السلام جرګې سره ودرېد، نو ابو طالب د جرګې مخکې نبی علیہ السلام ته وایي چې دا قوم راغلی دی ورواره تا سره جوړه کول غواړي. کور په کور دشمنی جوړه شوه، قوم په قوم دشمنی جوړه شوه او لوی مسله پیښه ده، قوم د سره جوړه کوي. خو د پیغمبر علیہ السلام مبارک عادت بداو چې چا به خبره کوله نه هغې به غږ نه کو تر څو چې به سړي خپله خبره نه خلاصه کړې. کاکاجي وایه دوی راغلی دي، دوی وایي که ستا دا ورواره دا خپل څه مسله چیړي او پیسې یې پکاري، نو چې څومره پیسې دی وایي موږ وله راغونډه ورکوله. که ښځه غواړي نو په مکه کې د ګوته کېږي چې د چا لور یې خوښوي موږ ورکو. هغه زمانه کې دا پابندي نه وه چې یوه ښځه او که دوه دي او که درې دي. عربو کې دا څلور ښځې دا پابندي وروستو راغلې ده چې څلورو نه زیاتې ښځې به څوک نه کوي. کومه جینۍ یې خوښوي، د چا لور یې خوښوي، ګوته دې کېږي. موږ له فخر دی په دې نه، ځکه نبي علیہ السلام خو ډېر ښایسته او ښکلی او د لوی قوم سره هم تعلق او هوښیار هم او قابل هم، نو موږ دا په شرطونو نه ورکو، موږ دا فخر ګڼو. دا زموږ دپاره لوی عزت دی چې زموږ د یو قوم د یو قبیلې جینۍ په ده باندې واده شي. دې چې کومه خوښوي ګوته دې کېږي موږ وله ورکو. که دې مشري د دې کلي غواړي، اوس نه موږ مشر دی. که د علاقې غواړي د مکې نه بار د نور علاقې، یاره هغې کې به موله موږ وګرځو، کوشش به وکړو او مشري به وله را پیدا کړو. خو نور دې موږ سره جوړه وکړي. پس جوړه به پس کو، جوړه وسره په داسې طریقه کو چې موږ د دین هم نه چیړو. دې پیشه خپل مونځ یې پیشه کوي دی، دا خپل چې دی کوم عبادتونه وایي دا دې کوي، دا په دا پابندي پې نه لګو. مرګري چې څه کوي ادب کوي هغې پابندي پې نه لګو. خو دا یو پابندي به پې لګو چې زمونږ د دین بد بنوئ. زمونږ چې کوم نظام دی خپل، دا نظام به نه چیړي، دا زمونږ دین به نه چیړي. باقي دې د خپل منځ او دس عبادت چې د کم خوښي بس اپیشه دې پیشه، مونږ به دې نه چیړو، دې مونږ نه چیړي. ابو طالب چې دا خبرې کله نبی علیہ السلام ته وکړلې، نو ابو طالب هم دا خواهش و چې دا جوړو شي. نو ورته دا ټکي هم پکې ورواره د قوم مقابله نوره ګرانه ده، زم ستړی نشم کولی او تم نشي کولی، نو دا جوړه بخي. تا دین چیړه ته دوی مچیړه، ته خپل دین چلاوه، دی به خپل دین چلای. د دوی د خدایانو او د دوی د دین بد مه وایه، باقي لګي اوس خپل کار کوه. نبی علیہ السلام پوه شو چې کاکاجي مې مرانه جوړ لاس اخلي. نو پیغمبر علیہ السلام مخ مبارک واړو د سترګو نه اوښکې وبېدې چې په ټول قوم کې خو زما دا تره زما سره ولاړ دی،
نور ترونه خو ټول مخالف دي او دا خو مې د پلار په ځای تره دی نو دیم جوړ مانه مخ اړی. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل وی کاکا جی دا ټول مشران زما د قوم ناستی، زما د دغه ذات باندې قسمی چې زما ساده چا په اختیار کې ده چې ما کم دین راوړی دوی پکې د دنیا م عزت دی او د آخرت هم پکې عزت دی. نقصان پکې څه دی؟ مشري نه غواړم، پیسې نه غواړم، ښځه نه غواړم، دا به زما مشرانی زه مشري نه کوم، دا زما د قوم مشران دي او کم دین چې مال الله را کړی کې دی بهتري ده نه پوهېږي. عرب او عجم بر دي خلکو تابع شي. حضرت ابوبکر صدیق ته نه کته چې د نبی علیہ السلام مرګره شو په ټوله دنیا حکومت نشو د پیغمبر علیہ السلام نه پس حضرت عمر ته وګوره، حضرت عثمان ته وګوره، حضرت علی ته وګوره رضی الله تعالی عنهم. وی دا داسې دین می ولا راوړی دی چې عرب او عجم ټول به خپو ته لاندې کېږي، ټول به تابع شي او خیر دی پکې زما دا وی بس کرواره نور خبرې دا پرېدا قوم بل وشوي ته مونږ ته نصیحتونه نور مکوا خدا چې مونږ د سوایو دا ومنه. وی خنو خبره وره دا یو لاس کې دا خلا خزو بادشاہي او مال دی دا را کوي، په یو لاس کې راته سپومې راښکته کی او په دې بل لاس کې راته نور راښکته کی، نو په هغه ذات مې د قسم چې زما ساده هغه په اختیار کې ده چې دا خپل مقصد بچریم پرې نه ده نه پرېږدم. سبکم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دينه. ټول دینونه به د اسلام د خپو لاندې راولم، اسلام به غالب کوم، هر دین دا به د اسلام تابع کوم. اسلام چې مالکم دین الله را کړی دی دا به اوچتوم، باقی دینونه به د اسلام د خپو لاندې لالوم، نه پرېږدم نور دینونه، اسلام به غالب کوم. مقصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو چې په دې مخ د ځمکه د اسلام غلبه راشي او د دین اسلام غلبه راشي. افسوس سمودراله خو بیا تتر بتر شوه. اوس مونږ اوسیږو ځان ته وایو مسلمانان، اوسیږو د مسلمان په ملک کې دعوه د اسلام کو، خو د اسلام په مقابله کې نور قصې خوښې د اسلام هم نه دی خوښ. کم اسلام د پاره او کم دین د پاره چې نبی علیہ السلام قربانې کړې دي، کم اسلام د پاره چې هغه هجرت کړی دی او د کم اسلام د پاره د هغه غاښ مبارک مات شوی دی او د طائف سفر د تبم چې څومره تکلیفونه تیر شوی دي دله نه هغه خو د منځنه نه منې کوي، خپل مونږ کاوه، خپل ذکر او اذکار نه منې کوي، خپل ذکر او اذکار دې کاوه، خپل صدقې نه منې کوي، دا خپل دې چلاوه دینه دې نه منې کوي. مونږ والا بنه چېړې نبی علیہ السلام خامخا بچېړم، اسلام به اوچتوم، نور دینونه به د اسلام د خپل لاندې کوم، نه پرېږدم نور دینونه، خامخا به کوم. او لا قوم پیشه او کار پیشه او چې مې مرګ مقرر د خدای را طرف نه هیڅ پروا مې نشته. او کاکا جی که ته ما سره نشي ودرېدې تانم ګیله نه کوم، خیر ته به د قوم نه مجبورې اوښکې روانه کړې ولاړ. خدای دې هغه اسلام والا نظام زمونږ په دې وطن کې راولي، هغې له مونږ هېڅ کوشش نه کوو. مونږ هم په ازمونو پسې روان یو، دا فلان کې ازم او دا فلان کې ازم او فلان کې ازم. الله وی نه رضیت لکم الاسلام دینا، ما د ژوند د طریقو چې کوم نظام د لخوا کړی دی هغه اسلام دی. اسلام د زندګۍ د طریق چلېدو نظام یوازې مونځ او داس اسلام نه دی، یوازې ذکر او اذکار نظام نه دی، یوازې زکات نظام نه دی، یوازې اسلامی جامه نظام نه دی. پیغمبر علیہ السلام چې کوم اسلام راوړی دی رضیت لکم الاسلام دینا، کوم اسلام ادخلوا فی السلم کافه، د نوک نه سره پورې بچی خزه ټول معاشرتی امور انفرادی زندگی دا ټول به د اسلام لاندې تیرو. الله دې زمونږ په وطن کې د اسلام نظام راولي. کوم د پاره چې رسول الله مبارک مهنت کړی دی دغه له مهنت کړی دی، د نورو سیدونو نه خو کافرو نه باندې کو سره جوړه کوله، هر سیز کې وسره مرګرتیا کوله، پیدا باندې کېږي. لیظهره علی الدین کله، زبدا دین دا پټولو دینونو غالب کوم او اقصه اوکړه چې اسلام الله پټولو دینونو باندې غالب کو. او د حضور پاک د مصلینا بیا اسلامی فیصله وکیدلې، دغه مصلی و د حضور پاک او زناکار ته به رجم ملاوي ده، څنګه دبا دغه لاس پته پرې کېده او ډاکوله به سزا ملاوي دله، دغه مصلی و. پیغمبر علیہ السلام دی مصلی لاغه طاقت غوښته، هغه خدای بیا حاصل کا، مهنت وشو الله حاصل کا. د مارونو چې داسې مخه توک نو ابو طالب ورپسې आवाज وکړ، پوه شو بچی پشانې لوي کړې دي وراره وې دي خراش ته سوي چې زبدان الله سوالما اس فکر چېونه کې زده دې ټول مشرانو د لاس خلاصي، زبد سره یک تنها ولاړم،
زه خپل کار کوه، خپل هېڅ فکر چې ونه کې زه دنه لاس نه اخلم. ما ته خو د پلار نه یتیم پاتې، ما ته خو د خپل نیکه نه، د پلار نه عبدالمطلب نه، د خپل پلار نه چې ستا نیکو یتیم پاتې، د ستا د پلار نه عبدالله نه ما ته یتیم پاتې، زه تا نشم ضایع کولی، ستا د سترګو اوښ کې کرکڼې نشم لیدلی، هېڅ فکر چې ونه کې. جرګې درېو شوې، نبی علیہ السلام سره 3 ځله دوی خپل غټ غټ واړه خو پرېږده، غټ غټ میټینګونه، دا کارنر واړه میټینګونه پرېږده وه، غټ غټ میټینګونه وشو. خو د پیغمبر علیه السلام هم دقه یو خبره وه، اسم نه غواړم، قل ما اسألکم علیه اجرا، په دې خپل میشن پیسه نه غواړم، ان اجر الا علی الله، اجر خو د خدای نه غواړم. ښځې او بچي او هر څه خو د الله په لاس کې دي. ناکام شو، نو چې دې کې ناکام شو نو بیا یو بله فیصله راوړه، بیا رالل زه بیا یو بله فیصله را سره وکړه، داسې به وکړو یو کال به موږ ستا تابع یو، ستا دین به چلو، یو کال ته موږ سره ملګرتیا وکړه زموږ د دین تابع شه، یو کال زموږ نظام، یو کال ستا نظام، یو کال ستا اسلام والا نظام او یو کال زموږ نظام. نبی علیہ السلام وی دا خو سو د دکاندارۍ خبره نه ده چې یو کال به دکان ته چلی او یو کال به چلو، او دا سګړه چلی خو نه دي چې یو کال به ته پیخلې او بل کال به زه پیخلم، او دا ځمکه خو نه ده چې یو کال ته کار او یو کال زه کارم. دا خو د عقیده او د ایمان خبره ده. آیت نازل شو، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. وی بس پته ولګی چې تاسو زما مرګرتیا نه کوي او زه خو تاسو نه کوم، تاسو زما خدای ته شا کړی دا، ما تاسو بوتانو ته شا کړی دا، زما خپل یو دین تاسو خپل دین، زه به خموزه چې په دې کارو نشو، چې په جرګو مو نشو دي، خو په یو مونږ ته نه رامایل کېږي. نو بس میټینګونه وکړل، وی دا څه کار کو چې بس په دې مسلمانانو باندې تکلیفونه ورکې، وهل شروع کې، دا کمزوري وهه او جګړې ورسره وکړي، او دا غلامان مریانم وهه. نو چې دا سلسله شروع شوه نو نبی علیہ السلام ته دا پته ولګېده چې حبشه کې یو بادشاه دی نجاشي، اصحمې نومو، هلک ښه سړی دی، انصاف مزاج سړی دی. نو صحابو ته وی داسې وکړي چې چاته تکلیف وي نو تاسو له اجازت حبشې ته لاړ شئ. نو 11 سړي او 15 کسان د پیغمبر علیه السلام په حکم او په اجازت حبشې ته لاړ. حبشه د جدې چې دا کبلوی دریاب د جدې سره خوا کې یو طرف ته جده ده، د دې دریاب پورې غاړه یو حصه ده، هلته حبشه ده. لاړل هغه 11 سړي او 15 ښځې څوک دي د هغې نومونه درته وایم. یو پکې حضرت عثمان رضی الله عنه دی، و یو بیبي موثره ده حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها، دا د پیغمبر علیه السلام مبارکه لور ده، هم ورسره شو عثمان او داغه بیبي. یو پکې ابو حذیفه دی. ابو حذیفه څوک دی؟ دا د مکې د کافرانو چې کم سردار او عتبه داغه زوی دی، پلار کافر، زوی دومره تکلیف کې دی، پلار بوا او قوم بوا چې ټینګې دی نشي غریب حبشې ته. حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه د عتبه زوی او داغه خدم وسره وا، سهله د خدینو مو سهله د سهیل لور، سهیل ځان لوی کافر دی په هغه وخت کې، هغه سره مخزه ده. یو بل کسو ابو سلمه به وتوي او داغه خزه وا حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها. دا ام سلمه رضی الله عنها بیا رست خدای پاک د پیغمبر علیه السلام نکاله راوسته ده. ابو سلمه او داغه خزه ام سلمه. یو بل یو صحابي دی حضرت عامر ابن ربيعه او هغه سره خپل خزه وا لیلا د خزینو مو لیلا بنت ابي حبشه داغه خزه وسره. یو بل صحابي دی حضرت ابو صبره رضی الله تعالی عنه او هغه سره خپل ام کلثوم بنت سهیل د سهیل لور ده. یو بل صحابي دی حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله عنه چې دا د پیغمبر علیه السلام رضاعی ورمو. او د مدینه منوره هجرت چې وشو نو لومبه پکې دا غریب وفات شوی هم دی، عثمان ابن مزعون. مدینه ته چې هجرت وشو لومبه دی وفات شو، او پیغمبر علیه السلام مبارک د قبر تکې ناس نه جړلې، او بیا چې قبر یې ولا تیار کا نو نبی علیہ السلام یو صحابي ته ورشه او تیګ راوړ چې په دې سری ولا کیدو په دې قبر چې په خپل رور پیژنه.
تیګه درنه وچانه شروع چتولې. نو نبی علیہ السلام په خپل پاسید صحابي وای د حضور پاک دا غسپینو لیچو هغه منظر مې وسم پسترګو کړي چې لاستونی اوچت کل او هغه تیګه راواغشت او په قبر یې وته کې خو دا په دې بده د خپل لور د قبر پیژنم. دا غریبم حبشې ته د هجرت وکړ. یو بل صحابي دی حاتب بن عمر رضی الله عنه، بل دی سهيل بن بيضاء رضی الله عنه، بل دی عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه، بل زبیر بن العوام رضی الله عنه د پیغمبر علیہ السلام د ترور زوی دی، بل دی مصعب بن عمر رضی الله عنه. دا یول سړی او دا پینځه خزه دا لاړل او اتفاق ته ګور الله مدد کو چې څنګه حبشه ته چې څنګه دوی د مکې نه اوتل نو د مکې کافرانو ته پته ولګېدله چې دا 1115 کسه قرآن اوتل نو قوم یې ولېږه وی شابه راویني سي زری راولې پات کړو کې راولې په زنجیرونو کې دا رانه تختی کم خوا دا کافر ورپسیو دی مخ کیو چې دی جدي تور رسیدل کیشته تیار ولاړو دا کشه و دی وسو کسانو زه پکیو حبشه تتل کیشته نو دی ول 15 درهم ورکل په 15 درهم وسره په کړه خبر وکړه او ورو خطل چې کیشته روانه شو سمند لاړه دا کافر غاړه ته ورو رسید خو بیا خو کیشته روانه شوی و نو دا دقه سي حق دک پاتش دا شپارس کسان دا حبشه ته ورسید چې حبشه ته دی لاړل واقعي د حبشه بادشاہ خسړیو نجاشي دی لري خ امن ورکړ او زه بیغمه خپل کار کوي دلته تاسو ته هیڅ کم غږ نشي کوله. اتفاق ته ګوره یو پراپګاندا خوره شو وې د مکی خلک مسلمانان شوی دي یو غټه پراپګاندا خوره شو نو دی خوشاله شو دی وی چې راځي چې خپل کلی ته خپل وطن ته ځکه خپل وطن پر خودل خو ګران کار دی زه چیزو نو دی واپس رالل چې رالل نو هغه خبره دروغ ختلې و نو بیا روان شو سپکه پاتې شو او سره روان شو نو دې هغه بیا خدای پرې کې یو حکمت وو دی واپس را وستل دی د پاره الله چې د نور مسلمانانو ته د حبشي صفاتو کې او دا کم کمزوري دي په مکه کې چې به وسه خلق دی به قوم خلق دی یا د قوم خلق دی خو خپل پلارانو رشتہ دارانو نه پریدي نو چې دا ټول حبشي تلار شي د دې را لدی صفاتونو کول د حبشي چې ډېر نیک بادشاہ دی او ډېر خسړې دی او ډېر خجون پکې مونږ تیر کا نو دی اوس پکې واپس شو او سپاتې شو نو په دویم هجرت کې شپږت یا سړی او ولس خزي حبشي ته روان شو شپږت یا سړی ولس خزي وي دا غي د نمونه لوی فرسته انمونه درته ناله شپږت یا کسانو ولس سړی او چې دی څنګه لاړل نو کافرانو څه چلو کو هغه یې را داسې کار دی چې دا خو د دې نه یو مسلمانېږي او حبشې ته بځي اسنه د حبشې بادشاہ مرګري نشي په بل غم ونړو نو هغه یو دوه کسان منتخب کړل یو عمرو ابن العاص رضی الله عنه دغه وخت لا کافر دی رستو مسلمانېږي او یو عبد الله ابن ابي ربيعه دا دوه کسان منتخب کړل وې دا سیو کې چې تاسو لار شه د حبشې بادشاہ ته نجاشي لا او تحفه تحائف ځان سره واغشتل د دنیا نو تاسو بلال شه نو داغه چې کوم د دربار خلق دی نږدې وزیران او داغه د پارلیمنت او د مشورې خلق هغه له تحفه ورکې په خپل اعتماد کې والے او بادشاہ ته وایي چې دا خلق دی او دا مونږ ته واپس کما کېتا نو دا خلق پر او شړه دوی لاړل حبشې ته ورسېدل چې دوی ځان سره بلا تحفه او تحائف وړو ځکه ټول قوم مخالف دي قوم پیسې را جمع کړې دي تحفه تحائف د نجاشي بادشاہ درباریانو لور کړل وزیرانو لا او سیکرټریانو چې دا کم رشوت خواره دوی له پیسې مېسې ورکړي او دوی له تحفه ورکړي وې داواله او مونږه بادشاہ سره ملو کې او دا کم خلق چې کم تاسو سره زمونږ د دشمنان راغلي دي دا مونږ ته واپس کړي چې دا مونږ مکې ته بوزو هغه به درېګه بغیر د بادشاہ نه خدا کار نه کیږي بادشاہ نه مشوره لو که دا غنه بغیر درکو خبر شي مونږ ته صدر نه رسیږي چې بادشاہ سره مشوره وکړه وې سب څه چر پسند راغلي دي د مکې نه او هغه پسې د مکې یو ډلر راغلي ده یو دوه غټ غټ مشران دي هغه وی چې دا مونږ له واپس کنو سیب کړي خوخی نو دا شر پسند نه ته مونږ ته شر جوړ نه کی دا به سره واپس کو نجاشي وي څنګه د ما د اجازه نه بغیر واپس کوي راواله دوه ډلې راواله دغه تاسو چې وته شر پسند وای دام راواله او چې دا څوک ور پسې راغلي دي دام راواله زبر سره یو څو خبرې کوم
حضرت جعفر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د ترزوی ام په دې ډله د مسلمانانو کې دی او وایي چې موږ راغون شو نو موږ راپیدو چې یا خدایا دا به اوس څه کېږي د نجاشي دین خو هم جدا دی زمونږ دین خو هم جدا دی او دا خو دې تحفې تحایف هم راوړي دي او درباریانو له ورکړي دي او نجاشي له ځان له تحفې راوړي وي رښتیا مو واپس نه کی سبا وایو صحابو میټینګ کو چاوي دا ځکه تپوس پر انوس کوي د عیسی علی السلام عیسی علی السلام خدا خدای پیغمبر مونږ منو او دوی خو ته خدای وای دا نجاشي او دا حبشي والا دا بس کېږي لوی ازمایښت ته فیصله پدې او چې رښتیا به وایو رښتیاو کې چې څه خیر ده کنه قسم دې کدا په بل څه کې شته پرشتیاو کې ډېر لوی خیر تاسو ته عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د رښتیاو قصه نه معلومه هغه غلو چې قافله ګیره کړل ټول لوټ کړل د توي بچي تاسو سره سدي وې ما سره دومره پیسې دي وې کم ځای دي وې دې کې پرتی دي چې وې قتل وې خلک پیسې پټای او ته مونږ ته الوه غلو ته پیسې خې دا ولې وې مور راته وې چې بچي دروغ بنوي دروغ نه ټول غلط چې څومره ډاکوانو د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په لاس بیعت کو داغه خدای مریدان کړل او ټول قافله ته خپل مال واپس کو رښتیا به دروغ بچریم نه دروغ د خدای دشمنی ده دروغ ډیر لوی ګناه کبیره ده الله خپکول دي بنده خوشاله او الله خپکه داسې بچریم نه کې خدای دې نه خپنش فیصله په یو کس جعفر تا دا جعفر څوک د حضور پاک دا ترز د ابو طالب زوی دی مسلمان ویل اشتیا به وایو ډیره خدا چې څنګه دا دوا کافران چې کم لېګلی یو دا مخکې تلي دربار کې ناست دي او درباریانو ډېر صفت هم کړی دی او ډېر قدر یې مولا وکړ دی کې دا مسلمانان وردن نشو دې څنګه وردن نشو نو دی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د نجاشي دربار ته چې بس وکړه نو سجده به وته کوله ا کافر چې ورل لغي وته سجده وکړي مسلمانان چې ورل سلام یې واچو بس ا درباریانو وته وي سه موږ ته نه وایو چې دا کبرجن شر پسند دي ابو مشرکان او کافرانو مو سه بودی لیدل ساده دربار دا قدر دی عزت یې دل داسې وکړه چې څوک راځي ته سجده کوي او دې درته سجده دې ټکی وي نجاشي دې مسلمانانو ته تاسو وی دا نه کړه او دا څه وی سه مونږ یو کس ته پیغام هغه تدقیق کړی چې کله یو بل سره ملاقات کوي نو یو بل دعا کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او دې چې ما سوا د الله نه بل چاته به سجده نه کوي دم خپل پیغمبر خو لیدي او شر داخله ک درباریان وته و چپ خبر وکي تحقیق وکړي نه پس بنوري خبر تحقیق وکړي وی خوایا کنه تاسو لري حبشیته او دا قوم در پس تقریبا سبق ایمان کوم سره کا څنګه راغلی څه چل دی جعفر ابن طالب پاسید یو ډېر خشتخ کول تقریبا د نجاشي دربار کې او دربار لګیدل ټول وزیران او امیران او ګورنران او دنیا ناستره او دې پاسه او دا تقریر وکړ وی اے بادشاہ مونږ هغه کوم مردار اخلو مونږ به دا کار کول او چې یو کانه بم خوخ طلب تیریدو ابم را واغشتو جیب کې بم واچو دا غي سجده بم کولا زه مقضو او چې کانی بنو نو مونږ به خشلا یو کې بم چولا شلا او پته بم سجده کول او ډاکې بم کولې او قافلې بم لوټلې او زناکان بم کولې دا زمون جندو په مشرکی هر بدعملی چې داسې بدعملی چې په دنیا کې دا مونږ دې نه کړی نه مور جندا نه مو په جندا نه مو لور اندلې جمده بخخو اولاد بم جمده خخو نه جنت مونږ خیرات پیدا کړ محمد صلی الله علیه وسلم مونږ پلارم په مونږ نکم پیجنو مونږ قومم په متخلم دی او ډېر نیک او صالح مونږ او دیم دی هغه لک مونږ ته وي چې الله یو دې شکر او زه د خدای ډاکه نه کوي غلبه نه کوي د مشرب قدر کوي احترام کوي تسجد نه کوي د خیر او د شر ملک الله سبحانه او کله الله مکړه جنت برک او کله خیر نه فرمانی مکړه دوزخ بل کوي لوټ جام نه خوي کنزل نه کوي او د کوم انسان
مونږ به ظالم چې به ظلم وکړو د هغه په ځای به یو بېګناه سړی رونیوه بېګناه به د بل په ځای نه رسېد دا خبره راته وکړه موږ هغه ملګري شو اوس دوی وایي تاسو ملګري شوي حضرت جعفر ته بیا یو ټکې وایي صاحب دې نه تپوس وکړه دې خلکو نه چې مونږ چېرته غلامان یو د دې خلکو که مونږ د دوی غلامان یو دا تختېدلي یو نو بیا م وله ورکړه دوی نه تپوس وکړه مونږ د دوی غلامان یو نجاشي د هغې نه تپوس وکړو هغې ویل نه 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 غلامان خو نه دي دا خو اصیلان پکې د قوم مشران دي وی دوی که مونږ مړ م کړي او د باندې پوري نو بیا م وله ورکړه نجاشي تپوس وی دوی څه فرق کړی دی وی تاسو پورې ده زمونږ پې پورې مار کړی وی خریم کا که مونږ غلا کړی و ردي نه من ته راوړي نو بیا م وله ورکړه هغې بیا تپوس وکړه وی نه 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 یو روپۍ هم رانه نه یو ګیراس نه دی مړ م ته نه دی کړی مال هم ته نه دی راوړی عزت مال روان رس نو دوی په څه بنیاد موږ سره پاړي څه شوی چې موږ له سزا راکړي موږ خپل دي حضرت جعفر رضی الله عنه ته پیغمبر خبرې کوي اورول شي جعفر وی بالکل حضرت جعفر کو چې نو تدک نه وي وی حقا کا یا صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا آیتونه د حضرت علیه السلام او د یحیی علیه السلام او بیا مې ورته تلاوت کړ چې دا مې تلاوت کړ د نجاشي ورته شو واذا سمعوا ما انزل الیه اعنهم ترد معرف به چې کله د قران تلاوت دی خلق شي دسترګون تابع به وی سب کافر او بیان نجاشي وکړي وی سب د علیه السلام تاسو مطلب عیسی علیه السلام کې ورایي تاسو د پیغمبر د عیسی علیه السلام سره دی جعفر ما وته وي چې د مونږ پیغمبر چې عیسی السلام بنده او د الله رسول د خدای دی یو ګوره چې کله خدای د خدای دی ذاتي دا عمر باریا څه او بیا د خپل شاته زه کې یو ډیر کو کوم نه کېرو چې خدا سي وي قصد چې دا د عیسی علیه السلام مسوي عیسی علیه السلام دینه دومره زیات نه ټیک دی او هغه کوم چې څه ته حرف هم ځار لري په پخا دا مې معنی اوس پورې اوس د نجاشي شامل معنی شو د مسلمانان لکه مې قانون دی په حبش کې دوکه خشوه او زه پر شوت تاسو دوی نه جماعت او واقعي تقدر الله او روایت دي چې نجاشي په مات پر کې مطلب دی یو د پرو یو ترو کې د پلان چې ترو نو قبر اخو خولا چې دا بادشاہ په قوم کې مستقل الذي دا پلار چې کده نجاشي دا پلار شو په دې کې نجاشي اسفل او اصحاب قوم نه بفعل شي مشهد دي نقاط کې دی اورې چې څنګه خپل سامان په کې دي ولا شيء ترى ذهبت هذا مسح هغه صادفه دا يا شيء ترى پرواز اذا ما قلت ولا دام حکومت وینا ابا شپږ سوه درهم خرڅ کړ پیری د وطن نو بس دا زمون غلام دی اتفاق ته ګوره د خدای شان ته ګوره په هغه شپه هغه تره چې و بادشاه مړ شو چې مړ شو وزیرانو میټینګ وکړ وی دا ځامن خو ټول لوپران دي له خو بادشاه نه شو ورکول هغه هلک را غوښتل غواړي نو لاړه لغه سوداګر پسې ګرځېدل غیره پیدا کړ نو واپس یې دی راوستو دی په بادشاه باندې کېنه مفتو کې نو نجاشي وایي د مکې کافر وتا وی دا بادشاه ما ته پرشوت نه ده میلاو مال خدای را کړی دا تاسو ما پرشوتونه دوکه کوي زه خدایم بیخ دغه تحفو باسا سرمنې ما پسې د مکې نه په تحفو کې راوړي دي سرمنې مرمنې وړي او نور سیدونه هغه وته واپس کړ او خوار او رسوي را رخصت کړ او دا مسلمانان چې دا کم شپږت یا مسلمانان اول لسخدي دي دا زما د نن لکه ملمه غوندې بدلتي زه اوسېږي بیغمه نو صحابه کرام خوشاله دا صحابه بیا کله رالل
دی چې کله نبی علیہ السلام مبارک هجرت وکړه د مکې نه مدینې ته، نو دی مدینې ته بیا راغله. حضرت جعفر ته پاتې شوی دی، دی رستو راغلی دی. حضرت جعفر سره د یوې ډلې په هغه وخت واپس چې کوم وخت کې خیبر فتح شو، اومه هجري و په هغې کې راغلی دی. او دا باقي صحابه کرام چې کله مدینې ته حضور پاک هجرت وکړ، نو دی مدینې منورې ته راغلل. او چې مدینې ته راتلل عجیبه خبره وه، نجاشي له لاړل، وایي مونږ خو زمونږ پیغمبر خو مدینې ته لاړ، هجرت یې وکړ، مونږ هم ځو مدینې ته، تال اجازت لراغلی یو. وی خمال اجازت لراغلی یې، وی یو وی لاول خودل تراشه ما ته کلمه شهادت وروي چې زم مسلمان شم، خدای مسلمان ک. دی کی ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وا د چالور د ابو سفیان چې مکه کې لوی سردار دی، هم پکې دا دغه خاون وفات شو په حبشه کې. هغه تقاضا وکړه، وی ما نبی علیہ السلام سره کې نکاح شینو خبري. نجاشی د خپل ځان نه 1500 روپے مہر غیله ورکو، او د پیغمبر علیہ السلام او د ام حبیبی نکاح په حبشه کې ولا وتړله، او یو خپل غلام وسره کې یو نوکر دی مسلمانانو سره کا، وی خپ عزت په مدینه ته رسوي، سپیشل کشته ولا برابر کړه، په نوکرانه کل ور سره لکه یو پروتوکول غونډه شکل کې، او ته بلار شه نوکر ته وی، او دا مسلمانان به خپ اطمینان اورسه، او بیا به نبی علیہ السلام ته زما درخواست وکي. مسلمانان راو رسیدل، هغه د نجاشی هغه سلیم راو رسیدل، چې راو رسیدل وی نجاشی وی چې د الله رسوله ز پتا باندې ایمان ما راوړی، د مسلمان شوی. بالکل. او د الله رویستانه سوال کوم چې مال د خدای په دربار کې بخنه غواړه. نو نبی علیہ السلام ول درې دعاګانې وکړي چې خدای نجاشی وبخه، الله ته وبخه، الله ته وبخه. او بیا وروسته دا نجاشی چې کله وفات شو، د تمنا کړي و چې د نبی علیہ السلام ملاقات لرازم، خو غریب عمل شو، وفات شو، ملاقات نصیب نشو. نو چې کله وفات شو، نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه ته اعلان وکړ په جمعات کې، وستاسو غرور نجاشی وفات شوی دی. وی دا صاحب تاسو ته څه پته ولګی دا؟ وی جبرئیل علیہ السلام راغی ماته الوی، او ما ته جبرئیل علیہ السلام دا موي چې که جنازه کول غواړي چې د تیرا نږدې کما، وی چې او بالکل جنازه کول غواړم. نو نبی علیہ السلام ځان سره صحابه کرام او استل د مدینه منورې د جمعات نه بعد، او وی جبرئیل علیہ السلام په یو وزر د ازمکه والا، وی ما ته نجاشی کټ ښکاری او تاسو یې نه. نو پیغمبر علیہ السلام په نجاشی باندې بیا غایبانه جنازه وکړه. غایبانه جنازه را بعض خلک کوي، ولې زمونږ په مذهب کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غایبانه جنازه نشته. هغوی دا وی دا د نبی علیہ السلام په نجاشی غایبانه جنازه کړې ده، لیکن نو په یو روایت کې راځي دا غایبانه نه وه، مونږ ته خو غایبانه ښکارېده. نبی علیہ السلام وی ما ته جبرئیل علیہ السلام د دا کټ را ښکاره که ما لیده او تاسو نه لیده. نو گویا کې پیغمبر علیہ السلام په حاضر سړي جنازه کړې، حاضر مړي باندې. اصحما د دې نجاشی نو نور د حبشې هر بادشاہ ته بدوی نجاشی به وته وي چې دوی کله پدې کې نامراد رالل د مکه تا کافران، او قوم ته وی چې مونږ خو ذلیل را رخصت کړو، هغه خپل سرمنې مرمنې را ترا پشا کړې، او تحفه تحایف هم را پشا کړل چې دا نه دی پکار. اوس بس کو جرګه ناکام د ابو طالب، حبشې نه نامراد رالل، بوالو ټکولو په مسلمانانو ستړي شو، چې کم غریبانان مسلمانانو حبشې ته لاړل، چې کم مالدارو او د قوم نه مجبورو هم حبشې ته لاړل. د مکې محکم کافرانو یو بل میټینګ وکړو، وی داسې کوو چې د مسلمانانو خلاف مکمل بایکاټ، بنو هاشم چې کم د نبی علیہ السلام قوم دی، مکمل بایکاټ، داسې بایکاټ وسره کوو. او خیفی بنی کنانه یو زیو د مکې سره خوا کې یو خوړ دی، هلته جمع شو د مارونو لږ تعاونو کې ښه جمعات کې د منکار تقریبا انشاءالله رنګ روغن نه بغیر په خلاصېدو دی. ډېر زیات کارم په جمعات کې وکړه، برم پرش واچو او د جنګلې منګلې تاسو ته پته راولګېدلې. نو زمونږ باندې ډېر قرضدار یو پیسې مول یو بل نه راغشتي دي، یو بل نه مولا پیسې راغشتې دي، او هغه مو دا قرضې مرضې خلاصې کړي دي. نو تاسو مهرباني وکړئ، مونږ خو تاسو ته وایي چې بار مونږ چندې نه غواړو، او چې کوم ستاسو څه وس کېږي د خدای د رضا لپاره، نو دا جومات ته لمونځ هم پکې کېږي او د حفظ درس هم پکې شروع دی، او باره به خصوصا د حفظ درس کېږي. نو لږ غونې تعاون وکړي. بل زمونږ یو نیت دی جومات ته بل هم دی، مونږ ته د دغه ډېر لوی مسله ده د لوډ سپیکر چې کله بجلي نه مونږ ته مسله ده،
نو جنریټر موږ له پروس کال چاغشت دی خو شور کوي ډیر زیات اراده مو ده چې دی یو پی اس والی هغه خیر په هغه شورم نه کوي نو کله چا وس کیږي او پراله واغشته خو ډیر بخښي یو پی اس هغه سره بیټری لګي او کني نو دا مونیت ته وتا نو مهرباني وکړئ لګیو پټه تعاون پکې وکړه ښا بهر کیف میټینګ یو کا په خیف بنی کنانه کې په د مسلمان خلاف بایکاټ کو نو فیصله پدې وکړه چې نه به سره خبرې کو مسلمانانو سره بلکې یوازې مسلمانان نه د دوی چې کوم مرګري دي اگر که مسلمانان نه دی غي سره به نه کو نه به خبرې کو نه به سلام اچو نه به جواب اخلو نه به شیخ ارته نه به شیخ اخلو مکمل بایکاټ دا سوشل بایکاټ چې وته وي اشمان شغه مخه چلو سوشل بایکاټ چې وته وي دا وکاو تنگ شو مسلمانان دغه چې په قوم کې د سره څوک خبرې نه کوي نو دا ابو طالب یو دره ده شعب ابي طالب هغه ته مسلمانان منتقل شو او اتفاق تا ګوره چې دوی کله بایکاټ فیصله وکړ یو کاغذ یې ولیکه او پاغه کاغذ د کافرانو ټولو مشرانو سردارانو دستخط وکړي او د بیت الله په درشل باندې هغه کاغذ تکوا چې دا زمونږ د مسلمان خلاف فیصله ده دام دلته ټکواله نو چې چاغه کاغذ لیکلو دا غنوم داغه او دا سو ته ویل کېږي داغه نو ما سره ير شو هغه چې هغه د عکرمه زوی د پلانو خو عکرمه دی خو بهر کیف نوم راته نه یاد دی وخت هغه چې چا خط لیکلو هغه خدای په لاسو شل کو هغه له رب العالمین هغه سزا ورکړه خو مسلمانان تنگ شو نو شعب ابي طالب ته منتقل شو التبه سکول نه پچا شیخ خرڅو نه پچا شیخ غشته نه چا خبره کوله نه څوک ته جواب اخلي نو دومره تنگ شو مسلمانان دومره چې وي مونږ به د اونو د پانې خوړلې او دا کبل به مرا شکول په دې به خپل وخت تیرو او یو صحابي وی ما باندې خو دومره تکلیف راغی چې یو ځل می پلاس پزمکه د شپې تپاو نو سلون غوندشي باندې می لاسو لګید ډېر اوګیو ما ویرو چت مې کو په خله مې ورو منډه او شخوان مې په وو وی پته راتهونه لګید چې سشي او خېټه د مې سلاړل یو بل صحابي وی سرمن مې منتصرمن نو یا مې راوړله نو او مې سوزول ایره مې ته جوړ کړې نو اغیره به مې لګي خړې پاغي مې خپل گزاره کول دا جوندو د صحابه او دا لګنا دا د سن 7 هجری نه حبشه ته هجرت په 5 هجری رجب کې زبرګه کې شوی او دا سن 7 هجری وا د سن 10 هجری په دا هجری نه شه نبوي ځکه هجرت خروستو دی حبشه ته هجرت په 5 نبوي شوی او دا اوم نبوي د پیغمبر اوم کالو د نبی رسول الله 3 کال د تکلیفونو کې مسلمانان تیر شوی او دا ظالمان بتلله پاغه دره په غاړه کې بوته درېدل نو د مسلمانانو هغه ماشومان بدلوګي نه چغې والي جړل به نو دی به پورې خندل داسې ظالمانو ظلم به کو نو پکې هر قسم خلکی بعض پکې خلک می نو یو کس پکې پکې خو حکیم ابن حزام د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د تر زوی دی هغه ویره د خډل ظلم دی دا غوی خپل دین زمونږ بل دا دونه ظلم ولی په دې مسلمانانو کو او چې دا بار نه به قافله رااله او سامان به خرڅاو نو د مکه کافر بوته ګوري په دې باندې خرڅوي نو په مسلمانانو به نه خرڅاو او که خرڅاو به نو دی بوته وی د دې لسچندر زیات قیمت وایي نو دومره قیمت به وي چې به دا غشتونو تنګ حکیم ابن حزام یو اخرى بار کو 3 کال په تیر شو اوخه بار کده غلی او د خوراک او د وازګو او چې څنګه بار کو نو روان شو دې درې ته ور روان شو دې کې ابو جهل ولید وی خا حکیمه مونږ بایکاټ کړو او ته بایکاټ ماته ته جوړ مسلمانې تا مور سره مرګري کو او هغه اوخه ته د لاسونه و او واپس ته روان کو چې دا کار دوک ابو البختری دیم کافر دی حکیم ابن حزام هم کافر دی ابو البختری هغه وی چیرې دا شو ابو جهل توي ستا په دې کې سکار دی وینه مونږ فیصله کړی دا وی ستا د قوم خلک کوونو تا به دا فیصله نه کوله دا خو زموږ تربوران او رشتہ داران دي نو ځکه دا فیصله دي کړی په جګړه شو ابو البختری او لینده و سره واغې چته کو ابو جهل په دا سر و سره ولا وینک جګړه جوړه شو هشام ابن عمر دا یو بل کافرو دا غم پکې رشتہ دارو هغه د شپې یو اوخه د سامان نه ډک
او درې ته بوته پټ او دغسې ورشاړو مسلمانانو ته. بعضې پکې بس دا یو خدای پاک داسې یو کار جوړول چې دا بعضې خخ صالحان، صالح معنا مسلمان نه، لکه اخلاقي طور چې کوم ښه خلک وو هغې را یوځای شو، را یوځای شو، وی دا فیصله ماته وو. دا مسلمانانو سره ظلم دی. اخواته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو طالب ته وی ابو طالبه وی ما ته الله تعالی یو اطلاع را کړې ده. یا څنګه ده؟ وی خدای پاک ما ته د اطلاع راله چې کم کاغذ دوی لیکلی دی او د بیت الله په دروازې ټکوالی دی نو هغه به یې نو خوړلی دی، یو د خدای نوم پاتې او باقي به یې نو خوړلی دی. ورشه کافرانو ته ووایه. نو چې هر کله هغه به یې نو خوړه او کاغذ ختم شو نو د دوی شی لال ختم شو، د دوی هغه کاغذ دستخطونه ختم شوي دي. ابو طالب راغی د مکې کافرانو ته دا خبر وکړه، دوی خو یې نه اورېدل، خبرې ورسره نه کولې. هلته بعضې هلکانو نوجوانان او بعضې پکې انصافداره مو هغې وی نه دا بایکاټ ختمو. فیصله په دې شوه وی هلکه دا دې چې څه وایي ابو طالب دا خبره واورئ، که دا کاغذ واقعي وی نو خوړلي بایکاټ به ختم کو، اکې نه یې خوړلي نه به یې ختمو. بس مجبوره شو کافران، خپل منځ کې پکې اختلاف جوړ شوی چې کاغذ یې څنګه را خلاص که ویې سپړده نو د الله د نوم نه ما سوا چې څومره حرفونه ټول وی نو خوړلي، بایکاټ ختم شو. دا 3 کاله مسلمانانو په دې دره کې دا بایکاټ د ژوند تیر کړ او د اونو پاڼو په دربو په کبل خپله زندگی تیره کړه. د څه د خاطره؟ د اسلام د خاطره، د دین اسلام د خاطره. د اسلام داسې په اسانه نه دی راغلی. چې کله پیغمبر علیه السلام بیا حجة الوداع وکړو، د حج نه فارغ شو، نو نبی علیه السلام وی داسې به وکړو چې هغه خیف بنی کنانه چې کوم دی هغې کې به مونږ لږه دمه کوو. د شکریې د وجې نه صحابه ټول راغونډ کړل، وی یو وخت کې دې دی کې زمونږ خلاف د بایکاټ فیصله شوی او زمونږ خلاف کاغذ دلته لیکلی شوی دی، اوس خدای هغه علاقه مونږ له راکړه نو مونږ د الله شکریه ادا کوو. نو پیغمبر علیه السلام په هغې کې لږه غوندې دمام کړی و. زما وروڼو دې دوران کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څومره لوی سړی دی، ام مجبوره شو روان شو حبشې ته. وی د حبشې ته ځم هجرت کوم. چې په لاره روان شو یو کافر دی ابن دغنه په مخه ورغی. ابوبکر څه کې؟ وی بس قوم مې نه پرېږدي ځم حبشې ته. نه ستا غوندې سړی چې ته زموږ نه بار تلی شي، ته خو ډېر ښه سړی، ته خو د کونډو رونډو خدمت کې، یتیمانانو ښېګړه کې او خلکو سره احسانات کې، راځه تا ته به څوک هم غږ نه کوي، زه دله امن در کوم. ابن دغنه راغی او د مکې په ټولو سردارانو وګرځېد. وی ابوبکر ولې وباسئ حبشې ته یې شړی؟ ابوبکر خو ډېر ښه سړی دا چې ښه ښه نه ټول لاړل، زموږ په دې قوم کې څه پاتې کېږي؟ کافرانو ورته څه وی؟ وی داسې کار دی ابوبکر موږ پرېږدو غږ ورته نه کوو. خو ده د کور مخکې ځان له جوماتګۍ جوړ کړی دی او په هغې کې دی لګیا دی هغه خپل سبق وایي قرآن. او حضرت ابوبکر صدیق چې به کله هم د قرآن شریف تلاوت کو جلل به یې ورسره ډېر نرم دل و. نه مونږ یریږو زمونږ ښځې ورته ودرېږي او زمونږ بچي ورته ودرېږي. نو اصله زمونږ ښځې او زمونږ بچي چې ته مسلمانان نشي، نو مونږ دله امن ورکو. ابن دغانه چې تا امن ورکه زمونږ هم امن، خو ته دا مهرباني وکړه پنام ولا ورکړه، ته دې پوه کړه چې دې دا خپل قرآن کور دن نه پټوئ. ابن دغانه راغی ابوبکر ته وی ګوره ما دله پنۍ درکړه، څوک به هم درته غږ نه کوي، خو ته مهرباني کوه دا خپل قرآن او دا مونځ دې کور کوه. وی ډېره ښه ده. اوس دې راوستې یو څو ورځې دننه خپل مونځ کو، قرآن به پکې لوسته، بس ټینګ نه شو بیا بار راووته. د دروازې مخې ته هغه جوماتګي کې به مونځ کو او په تلاوت د قرآن شریف به پکې کو او جلل به ورسره. څومره د کافرانو ښځې بچي به تېرېدل ورته به ولاړو. نو کافر لاړه دغه ابن دغنه پسې، وی تا وله پنۍ ورکړې وه، شرط یې پېښې و. ابوبکر د خپل شرط نه خلاف ورزي کړې ده، خو بیا راوتلی د دروازې مخکې لګیا دی او هغه خپل قرآن لولي او جاړي ورسره. داسې وکړه چې د خپل شرط پابندي پې ولګوو چې دې کور کې دن نه کوي، او که نه کوي نو مونږ یې ښکاره نه پرېږدو. ته ته خپل امان واپس واله، ځکه که مونږ وله ډب ورکوو نو دا ستا بېعزتي ده، تا وله امان ورکړی دی، ته ته امان واپس که مونږ پیشه ابوبکر پیشه، مونږ یې بار قرآن اورېدو ته نه یو تیار. هغه راغی ابن دغانه ته وی ګوره تا له خو ما امان در کړی، پنۍ مې در کړه، ما دې ذمواري واغېسته، نو تا د خپل شرط خلاف ورزي وکړه، بار بیا راوتې. وی نشم صبرېدی، د خدای قرآن پټ نشم لوستلی، نشم ټینګېدی.
وی خنو کسر باندې چا بار غزار وکړو نو دا خو زما بې عزتي رکت پنۍ ما در کړې ده ما ته خپل امان واپس کا او یا دن خپل تلاوت کوا ابن ابو بکر صدیق وته سوی وی ما تعالی خپل امان واپس درکو ما له الله او د رسول پنه یو امان کافی دي دا دومره سختي په دې صحابه کرامو تیرېدل بیا چې د شیب ابي طالب هغه درینه مسلمانان راوتل نو بیا د غم کال او عام الحزن وته وی دغه چې په دغه کال کې ابو طالب وفات شو پیغمبر علیہ السلام سره خود ډیره مینه کوله او نبی علیہ السلام عجیب دا و چې کله مړ کېده نو پیغمبر علیہ السلام سره ولا راغی او د مکی دا کافران تی کې چا پیرا ټول تاو دي نبی علیہ السلام ته کاکا جی دا کلمه وایا زه پوه شو خدای پېښه زه به الله سره نور خبرې کوم او ته مهرباني وکړه دا کلمه وایا ابو جهل وتسوي اترغب عن ملت عبد المطلب وې د خپل پلار نکده دین نه دی اړای اخیری الفاظ د ابو طالب دو علی ملت چې بس زبل دین نه قبلهم او دا هغه خپل هغه نکب پلان نکاح غزور خپل دین قبلهم نه قبلهم او ساتي وته کافر مړ شو ورته پته ده لقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا وی ما ته دا معلومه ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین پټولو دینونو کې بهتر دین دی بس ایمان نو نبی رسول الله سوې وی هغه پورې بدل د خدای په دربار کې بخنه غواړم چې ترسو خدای نه منع کړي نو قرآن شریف کې الله آیتونه نازل کړ ما کان للنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین مسلمان سړی او پیغمبر دا به کافر له بخنه نه غواړي کافر خدای نه بخي ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء کفر او شرک باندې چې کوم سړی مړ شو د بخنه نشته نور که خدای غواړي او بخي کفر او شرک خدای نه بخي دریر ورځې یا 15 ورځې د ابو طالب د وفات ته په حضرت خدیجه رضی الله عنها وفات شو هغه د پیغمبر علی السلام بیبي مو خو ډیره زیاته خدمتګاره و او ډیر لاس به کو نبی علی السلام ته تسلی به ورکولې نو پیغمبر علی السلام په دغه کال ډیر غم جنو درې کاله په شی به ابي طالب درکه او دغه کال د کاکا وفات او د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات نو ځکه عام الحزن وتوي نو چې دینه مایوس شو نو پیغمبر علی السلام بیا لاړ طائف تا هغه واقع د طائف ان شاء الله ابرته بل جمعه کې وي خو صرف دومره مې د پیغمبر علی السلام مبارک د حالات لګ را شروع کړی دي چې تاسو ته دا معلومه شي چې نبی علی السلام د دې دین د لپاره څومره محنت کړی څومره خوارې کړی دا راته د دې دین قدر د سره پیدا شي او د نبی علی السلام مبارک قدر د سره پیدا شي د دې نه خبر شي او د خپل خولي پیغمبر د حالات او تاریخ نم خبردار شي جمدې قوم هغه چې د خپل مشر تاریخ یې نه کی څوک چې د خپل مشر تاریخ یې ری دا جمدینی دا ملک قوم د یو مرګری دی حبیب الله کیسټ ولا د کارخانو هغه دعا غوړي کاروبار الله دې پکې ول برکت واچي زمونږ یو بل مولانا صاحب عبد الباقی مولوی صاحب هغه زمونږ شاګردم دی او دلته کې زمونږ مرګری نن 3 بجې عمرې روان دی الله دې په خیر ورسي خدای دې په خیر او په خوشاله ورسي الله دې قبول شي عبادتونو سره واپس راولي روغ صحت سره مونږ به دلته دعا کوو دی به مونږ تعالی ته دعا کوي دی زما مور بیبي ته دعا وکړه دا زمونږ یو واقعي مرګري جاوید صاحب داغي والده وفات شوی او په غروز په خبر کې ما یو مریض سره نوم را رسیدلی نو هغه جاوید صاحب زمونږ مرګري دی اجي صاحب او مور وفات شوی د الله دې ول مغفرت نصیب کړي خدای پاک دې وبخي او د آخرت لوی خوشاله دې الله نصیب کړي ادي والد صاحب زمونږ د جمعې مستقل مرګري والد صاحب د جمعې پر ورځ باندې وفات شوی منځله تیاری کومه ته یاد دي مور او پلار دې ول خدای دواړه وبخي او خدای دې د آخرت خوشاله نصیب کړي موبایل فون باندې غانې او فلمونه موجودي مونږ سره کېږي مونږ خو کېږي دا خو یو دنه شعر دنه دا څه ښکارا سيزونه نه دي چې هغه سره دې مونږ نه کېږي دا خو پاغه ماشين کې دنه سيزونه پراته دي چې تکلو غواړي راخکاره شي خو چې دومره د مانزه د مسلو ته پوسونم کې او معلومیږي دا چې د غانو او د فلمونو د مانزه سره نه لګي ځکه خو ته تاسو کې نو لری کاته دا سيزونه په موبایل کې مساده د یو حاجت ته الله دې ول حاجت پوره کړي ابو جهل د عمر مامو نه مامینو اجدا قوم دا جدا قوم دا دې مو زما د مور د شوګر مریض ده رب العالمین دی ولا شفا ورکړي
خدای پاک دې روغ صحت ورکړي، الله دې شفا ورکړي. قرض دې او د کاروبار مسله هم د الله دې ولا قرض هم خلاص کړي، خدای دې ولا کاروبار کې برکت ورکړي. الله دا کوم دوستانو چې دعاګانې غوښتلې دي خدای ته ولا قبول کړي. خدای چې دا چا په رزق کې تنګي وي ته ولا فراخ رزق ورکړي. څوک بیماران دي په دې مجلس کې یا په کورونو کې الله تعالی شفا ورکړي. چاته څه فتنې دي، ټینشنونه، تکلیفونه دي، هغه په خوشحالو بدل کړي. چا یو بل سره بغضونه حسدونه روان دي، هغه په روغو باندې بدل کړي. الله ته زموږ ناراضي شي، د نبی عليه السلام په نقش قدم هم روان کړي. د هغې مبارک د لاس د حوض کوثر وبم نصیب کړي او د هغې د جنډې لاندې جنت ته داخل کړي. د هغې پرولې شوي دین الله زموږ ژوند او مرګ نصیب کړي. خدای د فتنو د دواړو جهانونو په امان کې وساتي. کم دوستان چې د عمرو په اراده روان دي ته په خیر ورسه، په خیر راوستلې کې. چا چې د حج داخلي کړی دی، به یو ورور دی زمونږ هغه د حج داخله کړی دا، هغې ته هم دعا کوي چې خدای پاک ولا منظوري راولي. خدای دې مونږ ټول د بیت الله حج له بوتلې کې. الله زمونږ بچي صالحان او نیکان لوی کې، تم د غمونو د فتنو نه وساتي. څوک پریشانو کې مبتلي پریشانې ولا په خوشحالو بدلې کې. کم دوستان لري لري ځای نه راغلي دي، په یو یو قدم ولا خدای اجرونه ورکړي. الله زمونږ کور او بار خیر نصیب کې، د کور او بار د شرونو نه په حفاظت کې وساتي. څوک چې زمونږ د جمعات د خدمت کوي یا د جمعات کې د کار کوي، روزګار کوي، منډه ترړې وي، یا د جمعات کې د مال د بدن خدمت وکړو، الله تعالی هم د دواړو جهانو اجر ورکړي، خیر او برکت ولا ورکړي. او